دې لږه ګینده ووخه. دا پرېږده خو پلار به دې څه وایي؟ پته ورته نه لګي د پیسو ورته اړو غږ مه کوه. او که خبر شو نو ځمکه او اسمان به یو کړي. ستړی نه شې دادا؟ لویه دې لویه دې وای وای الله هغه خیولین لا نه دی راغلی. د کالج نه راغلی دی بیا بهر ته دی. وای الله زه خو دې هلک ته هیجان شم چې هلکه د کالج نه راغلې نو لږه کار کوه په خپله پیسې نه ویني او د مسلې نه اوچت اوچت کېږي اوچت اوچت کېږي. ته ولې چېرته چا سره خبره وکړه که نه؟ نه زه ولې د چا سره خبره وکړم ته خو یې اول د دې نوابۍ نه راستون که که نه د هغه خپې په ځمکه نه لګي او ته وې چا سره یې نوکر کړه. هغه دادا متبرګل راغی. څه دا معتبرګل دې ما ته وویې؟ مړې خوارې زلمی رور دې دی خلک په لوڼو پورې خنداګانې نه کوي. چې اوس د خندا کارونه کوي نو نو هغه ته په کار ځان په دې ښکاري که نه. مورې هغه پیسې د څه پیسې؟ خان شریف رالېږلي دي. خان شریف او که نه وایه د څه دپاره؟ زکات یې ویستی دی. هسې د خدای په قهر اورېدلي ویم ما د چا زکات نه دی پکار دا ورته واپس که یو. ولې نه دي پکار د کور شل ماتې ګوډې به پرې وشي. ښه زه په مټو روغ نه مړ شم اوس به زه د دې زکاتونو ته ناست یم ویم دا ورته واپس کړئ او نه منم د چا زکات. زه راکړه مورې دا څومره دي؟ 3.5 زره دي. نو اوس یې ورته واپس کوئ؟ او پلار دې نه دی رضا. زما خیال دی چې هغوی به خفه شي. نه نو په دې څه وکړو؟ زه وایم دادا ستا علاج به پرې وکړو. ښه چې زما علاج وشي او زه په دې ښه شم نو دا خلک به څه وایي؟ نو د خلکو مونږ سره څه کار دی؟ خلک به وایي چې بې غیرته دی زلمی زوی په کور کې ناست دی او دې په زکاتونو پسې کوڅه په کوڅه ګرځي. نو زه په دې څه وکړم؟ ځان له به پې کوټ او پتلون جوړ کړې او ځان له به پې نوي بوټان والې او ځان له به پې موبایل هم والې. ډېر ښه به ښکاري ډېر ښه به ښکاري. هلو هلکه ما ورته رینګ کړو خو ما سره کار ختم شوی دی. نه 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 یاره پیسې شته خو چا سره بند دي. او مړه بېغمه اوسه چې څنګه پروګرام ډن شو که نه نو زه به تا ته میسج وکړم او نه بیا به ګورو چې که کونډ ته لاړو او که کالام ته لاړو. زما کار دی مړه او فراز ته دوا سلام کوه. اوکې اوکې ډن شو ډن شو. تھینک یو.